د هیواد لوی درستیز قاري فصیح الدین مخدوم په داسې حال کې پکتیکا ولایت ته سفر ترسره کړ چې نن ورځ د دې ولایت په دوهمې پلې لیوا کې د اسلامي اردو د تعلیم او تربیې په موخه معسکر اکاډمي رسماً خپلې چارې پیل کړې او په لومړۍ دوره کې 150 تنه ځوانان د نظامي زده کړو په موخه جذب کړل. د افغانستان لوی درستیز قاري فصیح الدین مخدوم په خبرو کې ویل موږ په هیچا باندې د تیری نیت نه لرو او نه به هم افغان خاوره د نورو په وړاندې د زیان په ډول وکارول شي، خو هیچا ته د دې اجازه نه ورکوو چې په افغان خاوره باندې د تیری نیت وکړي. که څوک د دې کار هڅه وکړي د اسلامي امارت له لوري به سخت ځواب ورکړل شي. نوموړي په خبرو کې ویل زموږ په لیکو کې هیڅ قومي سمتیا او ژبني توپیر ته ځای نشته او ټول د یو افغان تر نوم لاندې د خپلې خاورې د خدمت په موخه کار ترسره کوو. امارت اسلامی افغانستان همان طوری که متعهد است که برای هیچ کشور دیگر از جانب این خطر متوجه نخواهد شد، همان طور برای دیگران نشان خواهد داد که ضرر را از جانب هیچ کس تحمل نمیکند و مورد قبول و قابل قبولش نخواهد بود. همداشان د پکتیکا والی مولوي عبدالله مختار هم بیا په اسلامي اردو غږ وکړ چې په خپلې سرښندنې سره به د اسلامي ملي او افغاني ارزښتونو ساتنه ترسره کوي. سرښندنې په مټ به د اسلامي سرحداتو ساتنه کیږي، د اسلامي نوامیسو ساتنه کیږي، د اسلامي ارزښت ساتنه کیږي. بل لور ته بیا د پکتیکا ولایت د دوهمې پلې لیوا قومندان مولوي بدرالدین وویل نن ورځ مو د 203 منصور قلو اردو اړوند په دوهمه پلې لیوا کې د معسکر اکاډمۍ پر پرانسته وکړه چې د لومړي ځل لپاره 150 کسانو ته پکې د نظامي زده کړو زمینه برابره شوې ده. نوموړي ویل د سرحداتو ساتنه مو لومړیتوب لري او هیچا ته به د یوې لویشتې خاورې نیولو اجازه ورنکړو چې د دې چارې د لا ښه پرمختګ لپاره به د دې اکاډمۍ فارغ شوي سرتیري هم وکارول شي. مسلمان باندې فرض ده چې د خپل سرحد ساتنه وکړي، بالخصوصا بیا د اسلامي امارت کوم اسلامي اردو چې ده هغو خو مخکې دا خبره ده، اوس هم ده چې په وریځ باندې څوک دا معنا اشغال کوي موږ قرباني ته تیار یو. لکه څنګه هم چې د 8 تاریخ ملکه مقابله کړې ده، که څوک د موږ خاورې ته احترام ونه لري په موږ تعرض کوي، موږ له ماله له سره له بدنه ټول مجاهدین ټول اسلامي اردو له موږ سره په دې باندې بیعت کړی ده. هیره دې نه وي چې نن ورځ د هیواد لوی درستیز د پکتیکا ولایت ته د سفر په ترڅ کې له دوهمې پلې لیوا څخه هم لیدنه وکړه او په یاده لیوا کې د معسکر اکاډمۍ د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخیسته.